له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو ګران لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. دا اوس زه په داسې حال کې چې ډېر سخت باران روان ده، خو د کوپنهاګن د ښار د امام ابو حنیفه د جامع جومات مخې ته ولاړ یم او د کوچني اختر د لمانځه مراسم دي د ډنمارک د بېلابېلو سیمو نه دلته افغانان او نورو هېوادونو مسلمانانو تشریف راوړی ده. نو که څه هم ډېر سخت باران ده، خو زما خبرې به لنډې یو دوه درې مرکې به ولرو. نور نو ستاسو پام راګرځو دغه تصویرونو ته وګورئ. یوه مرکه به دلته وکړو دغه د هلکانو سره. سلام علیکم، جوړ په خیر، ستړي مه شئ، صحت په ښه ده، خیریت ده، صحت ښه ده، سهال ده. تاسو خو دا قدرمن دوستانو ته اوله خو ځان معرفي کړئ، نومونه مو؟ عارف خان. او ته؟ ښه. نو په دې باران کې خو دغه راغلي یاستې؟ ښه. نو څنګه د سږ کال خو خلک ډېر دي نامتو؟ ښه. بس نو اخترونه مبارک شه او بیا به سره ګورو. خیرمن دوستانو تاسو وګورئ دننه جومات کاملا ډک ده او ډېر عزیزان دي چې غواړي دلته خبرې وکړي. نو دلته به د ځوانانو یو تن سره خبرې. صاحب سلام علیکم، جوړ په خیر، صحتونه خیرت څنګه یاستئ؟ صحتونه اختر مبارک شه. څه خبرې خیرت انشاءالله. دا کوم ځای ته راغلی لږ خو لنډې خبرې راته وکړه. ښه، باران د غږ د جګ که باران خو ډېر زیات دی او پرون جومات کې زه هم نه وم. الحمدلله ډېر مسلمانان راغلي وو، ډېر الله افغانان دي زیاتره او مونځ مو وکړ، په باران کې مو وکړ. الله دې قبول کړي. انشاءالله اختر مبارک. تاسو ته دې مبارک. په دننه افغانستان کې خپل کورنۍ عزیزان ته څه خبرې لرئ؟ بس فی الحال خو ورته اختر مبارکي اختر مبارک او بس مونځ مو وکړ. اوس باید ورته زنګ وو. ډېر الله خوشحاله اوسئ. دلته ګورئ عزیزانو چې ډېر دلته ما سره یو چا دا اوس مرسته وکړه، چترۍ راته ونیول. صاحب چې السلام علیکم، جوړ په خیر، صحتونه خیریت، اختر مبارک سه. تاسو دې هم مبارک. لږ خو راته لنډ ووایه چې د دې اختر فرق له نورو اخترونو سره څه ده؟ والله څه کال اختر خو د باراني اختر ده، خو بیا ما د خلک ډېر دي. الحمدلله ښه اختر ده، نام خدا خلک پرې ډېر راغلي وو. خدای دې وکړي ټولو هېوادوالو دوستانو ته ټولو ته د اختر مبارک وي. عام چنان خدای دې موږ وطن کې د سولې، ارامۍ، نیکمرغۍ او د خوشبختۍ همداسې وطن کې امن سوکالي په ټوله اسلامي نړۍ. ډېره مهرباني، ډېره خپل کورنۍ وطن ته وطندارانو ته دننه وطن کې ټولو ملګرو دوستانو ته د موږ له طرفه د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایو. الله دې وکړي چې ټولو خوشحاله اختر پیل کړی واوسېږي او ښه اختر ولري. ډېره زیاته مننه، ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، موږ د جمعیت دننه انګړ کې یو. زه دلته خپل یو پخوانی د افغانستان د رادیو تلویزیون تکرار نطاق ګورم، جناب ډاکټر صاحب نواب. سلام علیکم ډاکټر صاحب، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سال د اختر مبارک سه. سال صحت مو څنګه ده؟ خیریت ښه. نو دا د څه کال اختر خو ګوره سخت په باران کې راغی. بس د ډنمارک هوا هم دغه رقم کله باد کله باران. بیا هم ګوره خلک ډېر دي. نام خدا سخت ډېره باران راغلی، ډېر زیات دي که نه؟ زیات. داخل کې خو بیخي ځای نشته، بیرونه ته ټول ځایونه هم ډک دي او خلک بیرون ولاړ دي منتظر دي چې دویمه جمعې ته. همداسې ده. زه په خپل نوبت هم ټولو هېوادوالو، دوستانو، خپلوانو، پخوانیو همکارانو، اوسنیو همکارانو، ټولو ډاکټر صاحبانو، د وطن ټولو عزیزانو ته د زړه کومې اختر مبارکي وایم. هیله لرم چې تاسو ټول روغ جوړ او د اختر ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ سره. مننه، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. تاسو هم سپیشل مبارکي وایم. ژوندي اوسئ. تاسو محترم خور ته ژوندي اوسئ. کور ودان. ګورئ قدرمن دوستانو چې په دغه ځایونو کې ورته امکانات برابر شوي دي او دا د مونځ د خیره سره پای ته ورسېد او اوس نو غېږې ورکول دي. اختر مبارک. قدرمنو لیدونکو، تاسو ګورئ چې د ډنمارک د بېلابېلو سیمو نه خلک راغلي او دلته یو بل ته غېږې ورکوي. د اختر مبارکي ده.
قدرمنو دوستانو بیا هم میگه تلویزیون مراکش دوستان سب سلام علیکم سعد شما چطور هستین خوب هستین سعد شما اول خود معرفی کنین برای بیننده‌های عزیزم اسم محمد علی نورستانی است. نورستانی سب بسیار عید شما مبارک شما مبارک باشه. فرق عید امسال و سال گذشته چی باران باران است، هوا بسیار خراب نام خدا همیشه در این افغانیان امکان جمع میشه. تعداد زیاد است. تعداد زیاد است. متاسفانه که کمکی مسجد ما خورده است. جایش هم خورده است. میدون اگرش خیمه است اما سرک اینجا دیگر نیست، امکاناتش نیست خیمه. دیگر امیدوار هستیم که اگر حل پیدا شود و می عیدتون مبارک باشه. خوش رسید. سلامونه جور بخیر سلیم بشه اختر مبارک شه دا دیسه کال دی اختر فرق لنور سره څه و بس فرق دا دی چې د باران هم ډېر شدید باران و خلک هم ډېر زیات راغلي خلک ډېر بس الله دې ورحمېږي اخترونه دی مبارک شي دی ټولو د اختر مبارک شي سلام علیکم صاحب صحت شما خوب هستین عید شما مبارک عیدتون مبارک صاحب سلام علیکم صحت شما خوب هستین سلام سلیم هستین جور په خیر سال به صحت بخیر جور چی حال دارین صاحب عید شما مبارک اخترمون مبارک شه چی گپای دارین فرقی عید امسال چی است که در سایر سالا والا عید است که فرق نداره مگر یک فرق بود که باران بود بسیار سال دیگه عمر شد دیر باران نو باران او خلکم دیر راغلی دی چی گپای دارین بر داخل وطن برای خانواده هایتان سلام و عید به همه دوستان و همه مسلمانان تبریک بگید فقط ټولو ته د اختر مبارکي ټول وطنانو ته السلام علیکم صاحب زمانی صاحب محترم جناب زمانی صاحب سلام خوب هستین صحت شما خوب است عید شما مبارک فقط یک سوال داشتیم امی فرق عید امسال که سال دیگه چیست یکی خواهیم باران بود بسیار امسال باران بوده که متاسفانه اما الحمدلله ماشاءالله 200 نفر برادرها خراجات آمده بودن و جای پیدا نمی‌شد شما شاهد هستین در این مسجد تنها افغان ها میایه یعنی سایر مسلمان های اونا میایه و برادرهای ترک و پاکستانی و عرب اینا هم در این اطراف زیاد هستن میایند بسیار الله بسیار یک پیام عیدی به نمایندگی از مسجد جامع امام ابو حنیفه برای داخل افغانستان چی پیام داره؟ پیام است که اول که عید ایزه به تمام برادرها و خواهران خود افغانستان تبریک میگیم خداوند تعالی عید با سعادت نصیب نصیب و دومی که پروردگار کریم دعا میکنیم که در افغانستان یک آرامی بیاید و عدالت بیاید و مردم زن و مرد میتونن که در زیر سایه آرامی بسیار تشکر بسیار زیاد ممنون قدرمن دوستانو دلته د اختر چای برابر شوی د نن په جامع جمعیت کې او جناب مولوی صاحب هم تشریف لري سلام علیکم صاحب صحت مو ښه ده خیریت
څنګه استې صاحب اختر مبارک شه دا پروګرامونه جوړ درکې ژوندي اوسئ صاحب وبخئ یو شیبه پوښتنه مو کوله صاحب چې بلکې زمونږ تجربه یې ژوندي اوسئ زمونږ حالات خلک تاسو زمونږ ملا امام یاستئ د خدای کور ده او په تاسو دا دروازه پرانیستې ده اختر مبارک شه عبادتونه قبول شه افغانستان کې تا لرو الحمدلله ژوندي اوسئ نو ما غوښتل په لنډه توګه ماته ووایي چې دا د سږ کال د اختر فرق د نورو کلونو سره څه و یو خو دا باران ډېر و سکل تاسو وګورئ چې د خلکو پخوا راته هوا به صافه وه او جوړه به وه که نه او سکل سره د بارانه دومره زیات راغلي دي چې د ټولو جومات کې نه ځایي شاوخوا او الحمدلله دا د دین برکت دی او د زموږ او ستاسو د اتحاد او اتفاق باندې نتیجه ورکوي او زموږ او ستاسو اتحاد او اتفاق واقعا همداسې همدغسې سرسبزه لري او تا دې راته خدای همدغسې ژوندي اوسئ ژوندي اوسئ ژوندي په دا شعرونو کې د تاسو خو ډېر ښکلی شاعر په دا شعرونو کې خو د یو څلوریزه راته وویل دا اوس که په یاد دي اوس په یاد باندې مې نه راځي خو زما خو ډېر زیات شعرونه د روژې کې مو ویم او دغې کې ویم او هغه لنډۍ ویم په کیسه کې مې چې کړې وي هغه ځان سره خو راته یې ووایه که نه یو وایي که دې په یاد دي اوس یو خو مې داسې ویل چې د بلبله ولې جاړې که نه او په خندان ای او ولې خفه ی ولې خندان نه ی ډېره زیاته مننه صاحب خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ پورته مې سلام همچنان همچنان پورته مې سلام